أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة رکوع نمبر 11 آیت نمبر 83 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس. فدی آیات مبارکہ کې الله رب العزت بیا بنی اسرائیلنا وعده خلی والله رب العزت دوباره د خپل وعده بیان کوي چې بنی اسرائیلونه الله رب العزت کومه وعده خستی و څوره وعده ونه الله رب العزت خستی دي هغه ټول وعدو خلاف بنی اسرائیل کړه ده هغه وعدو کې ټولونه اوله وعده الله رب العزت بنی اسرائیل سره دا کړی چې اے بنی اسرائیل اوله وعده دا ده چې تاسو به صرف اور صرف عبادت دایمو کوئ مون علاوه به د بل چا عبادت نه کوي لکه څرنګه د هر یو نبی بنیادی خبره په دعوت کې انداوه هر یو نبی چې قوم ته الله رستوله ده قوم ته ویلي چې قومه تاسو به صرف اور صرف د الله عبادت کوئ د الله بندگی به کوئ الله نه علاوه د بل چا عبادت به نه کوئ الله نه علاوه د بل چا بندگی به نه کوئ عبادت نه بعد الله رب العزت او ته فرمایي بنی اسرائیل ته څو تاسو مو عبادت سراسره د مور پلور سره به خو سلوک کوي مور پلور سره به خار او یا سته الله عبادت سراسره په دویم نمبر کې د مور پلور اطاعت وکوي د مور پلور فرمانبرداري وکوي دینه معلومیږي چې الله عبادت سراسره د مور پلور فرمانبرداري هم ضروری ده اندرنګي الله رب العزت خپل عبادت او د مور پلور تذکرې نه بعد وتا رشتہ دارانو خبره کوي چې اے بنی اسرائیل لکه څنګه تاسو مور پلور سره خو سلوک کوئ اندرنګي به تاسو رشتہ دارانو سره کوئ خپل خپلوانو سره به خو سلوک کوئ ګاونډیانو سره به خو سلوک کوئ او یتیمانو سره به خو سلوک کوئ مسکینانو سره به خو سلوک کوئ خو گفتار خی خبری خارویا لکه څنګه حدیثو کې راځي چې په دې وعده کې الله رب العزت د المنځ وعداونه خستی ده او د زکات ورکولو حکم کړه ده او دا دوه عبادتونه المنځ او زکات دا په مخ کې شریعتونو کې موجود وو ندینه پاته لګي چې اسلام کې ټولونه دوا غټ عبادتونه ډیر ضروری دي یو المنځ او یو زکات لکه ابوبکر رضی الله تعالی عنه په دور کې به چو زکات نه انکار کولو یا هغه خلاف په ابوبکر رضی الله جهاد اعلان کولو نه الله رب العزت په دغه آیتونو کې بنی اسرائیل ته یو څو خبرې کوي چې د مو عبادت پکوي مو نه علاوه د بل چا عبادت پنه کوي وای مو عبادت سراسره به د مور پلور سره خو سلوک کوي او رشتہ دارانو خپلوانو سره به خو سلوک کوي یتیمانو غریبانو کونډو رنډو سره به خو سلوک کوي مسکینانو فقیرانو سره به خو سلوک کوي واذ اخذنا کله څو واخیستله مونږه میثاقه وعده بنی اسرائیلونه څه وعده مو واخیستله الله یې دا وعده لا تعبدون تاسو به بندګي نه کوئ الا الله مگر دی الله بندگی بکوي دی الله عبادت بکوي وبالوالدین احسانا او دی الله بندگی سراسره وبالوالدین احسانا مور پلور سره به خو سلوک کوي احسانا معنا حسن سلوک خستا رویا وذی القربى او رشتہ دارانو سره به خو سلوک کوي خارویا بسته والیتاما یتیمانو سره به خو سلوک سته والمساکین مسکینانو سره به خو سلوک سته وقولو او یای للناس خلقو دی پاره حسنا خستا خبره او خلقو ته خستا خبره کوي نرمه خبره بکوي خوشاله ولا خبره بکوي
سخت خبره به نه کوي، نفرت په انداز کې خبره به نه کوي، بل مسلمان زړه ته به دوک نه رسوي، بل مسلمان زړه به نه خفه کوي. واقیموا الصلاة، الله بني اسرائیلو ته چې بني اسرائیلو المنځ قایموي، وآتوا الزکاة، زکاتونه ورکوي. ثم بیا تولیتم واړولو توسې الا مگر قلیلا منکم لک په توسې کې، وانتم او توسې وې معرضون مخ اړونکي، توسې المنځونو نه مخ وړولو، زکاتونو نه ما مخ وړولو، ایمو عبادت ما نه وکړو، د کومې رشتې متوخلې چې دغو سره ښه سلوک کوي دغو سره مو ښه سلوکانه وکړو، توسې دینه اعراض وکړو، توسې دینه مخ وړولو. واذ اخذنا، او چې کله مونږ واخیستله میثاقکم وعده د دونه، څه وعده مو واخیستله؟ دا وعده لا تسفکونه، څه توسې به نه تلوې، دماءکم وینې د توسې، ولا تخرجونه او نه بشي وبسلي انفسکم نفسونه د توسې، من دیارکم کورونو د توسې نه. توسې سره دا وعده مو وکړه چې توسې به وینې نه تلوې، خپلو منځو کې به توسې وینې نه تلوې، او توسې به خپل ځنونه کورونو نه وباسئ. ثم اقررتم، بیا توسې اقرار وکړو، وانتم حال دا چې توسې وې تشهدون ګواه، توسې په دې خبرې باندې ګواه وې. واذ اخذنا، کله چې مونږ وعده واخیسته، میثاقکم، کله چې مونږ واخیستله میثاقکم وعده د توسې نه، لا تسفکونه، څه نه به تلوې، دماءکم وینه د توسې، ولا تخرجونه او نه بشي وبسلي انفسکم نفسونه د توسې، من دیارکم کورونو د توسې نه. ثم اقررتم، بیا توسې اقرار وکړو، وانتم حال دا چې توسې وې تشهدون ګواه. اوس الله رب العزت نبی علیه صلوات و سلام په زمانه کې انصارو دوی قبیلې وي، دوی قبیلې اسلام نه مخکې ښه دوی قبیلې وي، یوې قبیله نامه وه اوس، دویمې قبیلې نامه وه خزرج. دغو خپلو منځو کې جنګونه کولو، او همدارنګې په مدینې منورې کې د یهودو درې قبیلې وي، یوې نامه وه بنو قینقاع، بلې نامه وه بنو نذیر، او بلې نامه وه بنو قریظه. دغو په خپلو منځو کې جګړې کولې، جنګونه به یې کول. د بنو قریظه ملګري بنو قینقاع وو، او د بنو نذیر ملګري دا خزرج وو. یعنی چې کله به جنګ شو، د اوس قبیلې مدد به بنو قینقاع قبیلې کول، او د بنو نذیر قبیلې مدد به خزرج کول. جنګونو کې به خپلو منځو کې د یو بل مدد او نصرت کولو. کله به داسې وشو چې کله به یهود قتل کو، یو بل به قتل کو، یا به داسې وشو چې یو بل به کورونه وشړلو، او یا به داسې وشو چې یو بل به کورو کې باند کو. نه داسې ترتیب سره دوی روان وو، جنګونه به کولو، یا به قتل وکړو، یا به کورونو کې باند کو، او یا هغه نه بعد به جلاوطن کو، یعنی کورونو نه به وشړلو. نه الله رب العزت اوس دا خبره ورته کوي، ثم بیا انتم وې توسې هؤلاء اندا خلک، تقتلون انفسکم، څه قتل کول نفسونه دي توسې، وتخرجون او بسلې به فریقا یوې ډلې منکم د توسې نه، من دیارهم کورونو د دوی نه، داسې ډلې په توسې کې وي چې هغو به توسې کورونو نه بسلې، تظاهرون او توسې به مدد کولو د یو بل. مو ته ویلو که نه چې اوس قبیلې مدد به بینو قینقاع کولو، او د بنو نذیر قبیلې نصرت او مدد به بنو خزرج کولو. تظاهرون توسې به مدد کولو د یو بل، علیهم د هغو په مقابلې کې، بالاثم په ګناه سره، والعدوان په زیاتۍ سره. توسې به یو بل مدد په ګناه کې کولو، یو بل مدد به په زیاتی کې کولو، په ظلم کې به توسې یو بل مدد کولو. په نیکۍ کې توسې مدد د یو بل نه ده کړه، په ښې خبرې کې توسې د یو بل مدد نه ده کړه، په ګناه کې توسې یو بل مدد کړه ده. وان یأتوکم، کله چې راغله توسې ته اساره قیدیان،
تفادوهم وإن يأتوكم کله چې راغلو تاسو ته اساره قدیون تفادوهم نو دوی فدیه ورکوي خلاصۍ دپاره وهو محرم او دوی باندې حرام علیکم وهو محرم او حرام کړی شوي وو علیکم په دوی باندې اخراجهم وتل د دوی باندې خو دا حرام و څو نه به وځي دوی قیدیون ووتلو افتؤمنون آیا تاسې ایمان راوړی ببعض الکتاب په بعضې حصې د کتاب نه وتکفرون ببعض او انکار کوي د بعضې حصې د کتاب نه یعنی بعضو باندې ایمان راوړی او بعضو نه انکار کوي فما جزاء بس نه د سزا من د هغه چا یفعلو څه کوي ذلک دا کور منکم د دوی نه الا مگر خزیون رسوایی ده فی الحیات الدنیا په ژوندون د دنیا کې دا په دنیا کې رسوایی ده او ذلت ده کومې خبرې دی واجې نه څه نیمې حصې کتاب په نیمې حصې باندې ایمان راوړي او په نیمې نه راوړي خواهشاتو مطابق دین باندې عمل کوي و یوم القیامت او په ورځې د قیامت کې یردون واپس کولی به شي الی اشد العذاب سخت عذاب دی الله رب العزت طرف ته وما الله نه ده الله رب العزت بغافل غافله عما د هغه څه نه تعملون څه دوی عملونه کوي الله رب العزت دغه عملونو نه خبره نه ده چې کوم عملونه دوی کوي هغه نه الله خبر ده اولئک همدغه خلک الذین هغه دي اشتروا الحیات الدنیا څه غوره کړي ده ژوندون د دنیا بالآخرت په آخرت باندې یعنی آخرت ولا زندگی دوی نظر انداز کړي ده آخرت ولا زندگی پریخي ده دنیا ولا زندگی مخکې کړي ده دنیا زندگی د عرضی ده دنیا په زندگی کې دوی عزت لټوي نه الله رب العزت دوی ذلت او رسوایی سره مخامخ کو آخرت کې کوم همیشه نعمتونه دي نعمتونو په بجای الله رب العزت سخت عذاب ورکو نه دینه معلومه شوله چې الله رب العزت طرف نه څوره حکمونه دي په ټولو باندې به عمل کوو دا نه څه بعضې خبرې به منه هغه باندې به عمل کوه او بعضې خبرې به نه منه نو د ځکه الله ورته وفرمیلو چې تاسې دنیا ژوندون غوره کړو په آخرت باندې اولئک دا خلک الذین هغه دي اشتروا څه غوره کړي دي الحیات الدنیا ژوندون د دنیا بالآخرت په آخرت باندې اوس الله ورته څه فرمایي فلا یخفف نه بشي سپکوله نه بشي کموله عنهم د دوی نه العذاب مقرر عذاب ولا هم ينصرون او نه به د دوی مدد کیدلی شي نه به دوی نه عذاب سپکولی شي عذاب به ونه کمولی شي او نه به د دوی قیامت په ورځ مدد کیدلی شي لفظي ترجمه وَإِذْ أَخَذْنَا كَلَ چِو خستلمونگا مِيثَاقَ وَعْدَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بَنِي إِسْرَائِيلُنا لَا تَعْبُدُونَ توسی بندگی ما کوے إِلَّا اللَّهِ مگر دیو اللہ کوے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا مور پلور سره ښه سلوک کوي وذي القربا رشتہ دارانو سره ښه سلوک کوي والیتاما یتیمانو سره ښه سلوک کوي والمساکین مسکینانو سره ښه سلوک کوه وقولوا یا للناس خلقو دپاره حسنا ښایسته خبره واقیموا الصلاة المنځ قیموي وآتوا الزکاة زکاتونه ورکوي ثم تولیتم بیا تاسې ووختلې بیا تاسې وړولو الا مگر قلیلا منکم کم دی توسینا وانتم حال داو چه توسیوی معرضون مخ اڑون کی وَإِذْ أَخَذْنَا كَلَتْ وَخَسْتَلَمُنْغَا مِيثَاقَكُمْ وَعْدَادِ توسینا لا تسفکونا چماتلوی دماءکم وینی دی توسی ولا تخرجونا موبوسی انفسکم نفسون دی توسی من دیارکم کرونو دی توسینا ثم اقررتم بیا اقرار وکو توسی وانتم حال داو چو توسی وی تشهدون گوا ثم انتم بیا وی توسی هؤلائی داغ خالق تقتلون قتل کوي انفسکم نفسون دی توسی وتخرجون او باس فریقا ایوا ڈلا
منکم د توسنا من دیارهم د کورونو د توسنا تظاهرون توسی مدد کوي دیو بل علیهم د دوی په مقابله کې بالاثم په ګناه سره والعدوان په زیاته سره وَإِن يَأْتُوكُمْ کله چروغلو توسی تا اسارا قیدیان تفادوهم نفدیا ویر کوي دوی خلاصې دی پاره وهو محرم و دوی حرام کړی شوی علیکم په دوی باندې اخراجهم وتل دی دوی افتؤمنون آیاتو سی ایمان روڑے ببعض الكتاب پا بعضی حصی دی کتاب وتکفرون او انکار کوي ببعض دی بعضی حصی دی کتابنا فما جزاؤ بس ندا سزا من دی هغه چا یفعلو چکوی ذالک دغه کار منکم دی دوینا الا مگر خزی رسوی دا فی الحیات الدنیا پا ژوندون دی دنیا کی ويوم القيامة پوریز دی قیامت کی یردون و پس کولی بشی الى اشد العذاب سخت عذاب دی اللہ رب العزت طرف تا وما الله ندى الله رب العزت بغافل نا خبر عما تعملون دی اغو عملون ناس توسی کوي اولئک ام دغه خالق الذين هغدي اشتروا الحياة الدنيا څغوره کړی دا ژوندون دی دنیا بالآخرت په آخرت بندي فلا يخفف نبشي كما ولا عنهم دي دون العذاب عذاب مقرر ولا هم ينصرون ونبدي دوي مدد كدلشي